پرون نکاح شوی دی او دوی ته نن ماشاءالله دغو ملګرو روټۍ کړې ده سایډ نه یو وړوکی شانتي پروګرام و زموږ چې ټول په شریک لږ شانتي انجوای کړو ګپشپ هم ولګو هغه به سرپرایز وي جی ښه سرپرایز هغه سرپرایز دی مهرباني سهیل جان یوسف او احمد علي باقي تاسو باندې خوراک نه راغلي سره یو ایکسپیرینس یو ابزرویشن نیم زه ابزرور یم ها کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده دا درې کسان زموږ ډېر نږدې ملګري دي او یوسف احساس صاحب سهیل صاحب احمد جان او دا چې کوم زموږ مخلوق دی پرون نکاح شوی دی او دوی ته نن ماشاءالله دغو ملګرو روټۍ کړې ده وقاص سهار صاحب نه نه خبره داسې ده خدای داسې میلمه ووایي چې کوربه ورسره څه ونه خوري نو خدای داسې زلمی ووایي چې ملګري ورسره څه ونه خوري نن ما ورته مزې دي نکاح یې شوې ده دا نن خوراک هم نه کوي چونکې زموږ په ادب ناست دی شاباس څنګه سهیل صاحب ډېره مهرباني ستاسو چې ډېره مننه ایاز صاحب ستاسو شکریا ادا کوو چې څومره کتونکي مونږ ګوري د هغې مننه کوو لطیف الله زموږ یو خوږ ملګری دی په خیر سره پرونی نکاح وشوله او د هغه لپاره زموږ د سایډ نه یو وړوکی شانتي پروګرام و زموږ چې ټول په شریک لږ شانتي انجوای کړو ګپشپ هم ولګو او شرمېږي مو ویل دا سوچ خیال به هم بدل شي پرون درې ډېر نروس دی ها احساس صاحب مونږ خو دا غوښتل چې تا د دې لپاره یوه سهره لیکلي وي خو به هر حال هغه به سرپرایز وي جی ښه هغه سرپرایز دی او کم نوی ژوند دی شروع کېږي د پرون نه شروعات وشو دغه ورته د پاک رب العالمین نه بختور غواړو او په خوشحالو باندې ډک غواړو او چې کوم دغه رنګ ناستې شوی دی الله تعالی دې وکړي چې دغه نوی ژوند همدغه رنګ د خوشحالو د ناستو نه ډک وي مهرباني جي ورته څه وایې بس د خیر مبارکباد ورته وایو او خپل کې صرف دا یو ټایم په مونږ راغلی چې مونږ به پریشر کیو خو ماشاءالله چې دته ګورو نه خپل پریشر را نه هېرېږي ته پریشر کیې وروره مهرباني سهیل جان یوسف او احمد علي باقي تاسو باندې خوراک نه راغلي سره زما دا چې موقعې ډېرې کمې راځي ایاز صاحب واده خو ځم چې بیا خوشحالي وسه دا ده چې کله نکاح وشي نو انسان زړه مطمئن شي شکار وشو بل دا چې ملګري مخې ته راځي او هر یو ته مبارکي درکوي نو هغه ډېره مزه کوي بیا د سهیل غونډه کوي یوسف غونډه کوي احمد غونډه کوي بغیر لالچه خوراک دعوت راکوي نو د دې بیا خوښي مهرباني جی وقاص سهار صاحب ضروري خبره ده کوه کمنټ چې کوم دی هغه دا دی چې هغه زلمي سره چې کوم هغه انسټرکټر نه ګرځېږي چې ما ته داسې وایي ته ما ته داسې چمچا څوک ورته منشي وایي څوک ورته مینیجر وایي زه د لطیف سره هغه کار تر سره کوم لګیم نه دا یو فیشن ډیزاینر دی که نه بیا که ټیک ده ما یې که نور څه یو وی ایکسپیرینس یو وی ابزرویشن زه ابزرور یم ښه وقاص سهار صاحب ته څه وایې چې ستا دا ډېر نږدې ملګری دی ډېر مودې نه یې پېژنې او ملګری مې دی ښه ملګری دی نو ښه نو د دې لپاره څه خاص خبره کوې زه ورته وایم چې الله دې ته خیر کړي ډېره مهرباني ستاسو ټولو ګل شو چې دومره عزت افزایي م زموږ وکړله او زموږ د ګران ملګري له اولني تاسو یو چې دومره ښه پروګرام م وکړلو یو د مټایي ډبی هم راغلی دی خو هغه هم لکه مقصد دی ها زه صحیح شو ډېره مننه ډېر ښکلي ځای کې ناست ډېر ښه ماحول دی انشاءالله تعالی انزرشن په ذریعه به موږ تاسو ته د دې هوټل مکمل روټین ښایو نو په نن ولاګ کې موږ سره اوسئ ډېره مهرباني شکریه